वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू عزتمن ملګرو څنګه یې امید لرم ټول بخیر زه خبر ستاسو مخ ته حوالل غواړم اول خبره دا چې زموږ دا ویډیو ډېره مخکې مو شیر کړئ زموږ مقصد دا ورسوي چې زموږ چې کوم مقصد چې دا ویډیو خو ته ورسوي ټول خلک دا پیغام ورسي عزتمن نن سبا یو اهم دغه دا چې نن سبا زموږ عزت دپاره ډېر خلک لوبې کوي زموږ عزت ختموي زموږ نوم بدناموي زما د وارث نوم بدناموي زموږ په نوم باندې چاندې کوي او بیا خپله لګوي زما عزتمندو زموږ په نوم باندې چاندې کوي څومره خلک هم چاندې کوي نو دا اعلان کوم چې دا خبره نه ده او دا ښه کار هم نه دی ځکه چې دا په حرامو کې هم راځي او زما عزتمندو زموږ نوم بدناموي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان ما امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې وي. ملګرو تاسو دا خبره واورېدې د مفتي صاحب بچي چې دوی په نامه باندې خلک پیسې وهي یار د دوی په نامه باندې خلک چاندې کوي په دوکانونو ګرځي او وایي چې د لپاره موږ چاندا کوو. ملګرو دا ویډیوس مې چې وکته ډېر خفه شوم یار. دا کوم وخته پاتې شو چې موږ کم خلک خیر یاره ته راولي، موږ لا کم کسان جنازه کوي، موږ لا کم کسان دواګانې کوي، موږ پسې کم خلک چې د قرآن مجید ختمونه کوي د هغو په نامو باندې زموږ پښتانه یو سور نه لګیا دي د هغو په نامو باندې پیسې وهي یار. ملګرو یو ورکوټی ماشوم چې په خپل عزت باندې خفه کېږي نو زه حیران دې ته یم چې هغه پښتانه څله په خپل عزت نه خفه کېږي یار. څه به تاسو به د دوی په نامه باندې څومره پیسې ووهئ خو هغه ورکوټي شاندیزي که به تاسو د دې څه جواب ورکوئ؟ الله پاک هر څه کوي خو پردی حق چې کوم دی دا نه معاف کوي. نو پلیز ملګرو چې کوم یو کس هم د مفتي سردار علي صاحب بچي سره منډه ترله وهل غواړي هغوی په مردان کې پاتې کېږي، تاسو یې نمبر هم را پیدا کوی شئ، هلته مخامخ ورځئ او دا کسان چې هر چا هم ولیدل نو پلیز دا د هغې ځای پولیس سره تاسو رابطه وکړئ، هغې ځای کسان لی ورکوئ. ملګرو دا خو بیا هم لرې خبره شوه. د ورکوټي شاندې ماشوم چې هغه په کوهي کې پروت دی د هغه په نوم باندې خلکو پیسې ووهلې نو او هغه له چاندې چالو کړي چې یاره د ماشوم دپاره موږ چانده کوو د هغې مزدورانو پیسې موږ سره نشته دی. ملګرو یو کس ایرسکو والا ویډیو کړې وه چېرې دا یحیی ماشوم پسې ورپسېدی شي خو هغه خلکو زمونږ یو څو پښتانه وروڼه وو هغو هغه نمبر راغستی و هغو ته یې کال کړی و چېرې موږ د یحیی ماشوم والد صاحب یو او تاسو موږ له 10,000 روپۍ راولګئ یاره موږ سره د مزدورانو پیسې نشته او زه چا له ویرې نشم شرمېږم. نو ملګرو هغه کس له 6,000 روپۍ بیا رالګلې وې خو بس بیا چې دغه سره کانټیکټ کولو هغه نمبر بیا بند و. نو پلیز په داسې خلکو باندې اعتبار مه کوئ چې تاسو چې چا سره هم منډه تعاون کول غواړئ نو هغوی ځای پیدا کوئ یا نمبر رابطه خپل ځای له ورځئ په خپل لاس ورکوئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې لم خوشحاله او بد لره نور کړي. مال اجازت د الله په امان.